دوهم عمل چې د دې ورځو خاص عمل دی، د دې لسو ورځو اهتمام یې پکار دی. د ترمذی شریف روایت دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت کی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی وصیام کل لیلة منها بصیام لیلة القدر. اللہ اکبر. د هر شپې سبا چې کومه میاشته شروع کیږي، سبا به ان شاء الله اول تاریخ وي. دا لس ورځې د ذوالحجې د لوی اختر د میاشتې لس ورځې، هر شپه د هر شپې عبادت د شب قدر د عبادت سره برابر دی. هغه شب قدر چې ما او تا به په رمضان المبارک کې ورته اعتکاف کوي، لس ورځې مو اعتکاف کوي، په مسجد کې مو لس شپې تېرولې د دې لپاره چې د شب قدر عبادت پیدا کړم. دا لس شپې دي، د هر شپې عبادت د نبی ګواهي ده ستا عبادت دا د شب قدر د ثواب سره د عبادت سره برابر دی. او د شب قدر په باره کې تاسو ته معلومه ده لیلة القدر خیر من الف شهر. د شب قدر عبادت د زرو میاشتو تر عبادت بهتره دی. څومره لو مسله ده، څومره لو موقع الله جل شانه را کړې ده. در ایرمی 10 شب عبادت کنی، عبادتی هر شب در ثواب برابر است همراه عبادت لیلة القدر شب قدر، عبادتی هر شب. و یک عجیب چیز یک دیگر است، ضروری نیست که شما از اولی شب تا آخری شب تمام شب بیدار باشی. نه، 4 رکعت نفل لا خواندی نمی هم برابر است در ثواب همراه شب قدر. 6 رکعت نفل لا خواندی، 8 رکعت نفل خواندی، 10 رکعت نفل خواندی، الله جل شانه بما و شما بینمی ثواب عبادت لیلة القدر میتا. لیلة القدر خیر من الف شهر. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله فرمایی وی ثواب دا د اخرت کرنسی ده، د اخرت نوٹ دی. نوٹ ستا سره چې وس افغانی وي، ته حج ته ولاړ سې حرمینو شریفینو ته، هلته بیا دا نوٹ نه چلیږي. په حرمینو شریفینو کې به بیا ته هلته ریال ورښکاره کوې، چې افغانۍ ورته ښکاره کړې، هلته بیا دا کار نه کوي. داسې ثواب دا د اخرت نوٹ دی. په اخرت کې که ته قصر رانیسې، که ته د ځان لپاره ځمکه اخلې په جنت کې، که ته ودونه کوې ځان ته په جنت کې، که ته راحت اخلې د ځان لپاره په جنت کې، د دې په عوض کې به ثواب لرې، د په ثواب باندې کېږي. لہذا ورونو د دې مبارکو شپو او ورځو خاص خصوصیت دی. دوهمه تقاضا د دې شپو راڅخه دا ده چې یو مسلمان هم محرومه نسی. باید هر مسلمان دا لس شپې که ټوله شپه نه وي، کم از کم د شپې اخري حصه نیم ساعت کم از کم باید په عبادت باندې تیر کړي. د سهار تر اذان نیم ساعت مخکې راکښېنه، 2 رکعاته، 4 رکعاته، 6 رکعاته، 8 رکعاته وکړه. الله جل شانه د شب قدر د عبادت ثواب درکوي. همت وکړي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. راسه په دې میدان کې یو د بل سره مقابله وکړو، د بلند منزلو په جوړولو کې، د قصرونو په جوړولو کې، په نورو کې خو مو مقابلې سره کړي دي. راسه چې نن په دې کې مقابله سره وکړو. حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم نبی علیہ السلام تراله مساکن غریبان مسکینان راځي نبی علیہ السلام ته شکایت کوي. ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم. حضرات صحابه کرام راله غریبان مسکینان صحابه کرام، یا رسول الله موږ شکایت راوړی دی. څه شکایت دی؟ و یا رسول الله دا زموږ مالداران وروڼه چې کوم دي،
یصومون کما نصوم موږ هم روژې نیسو دوی هم روژې نیسي ویصلون کما نصلي موږ هم لمونځ کوو دوی هم لمونځ کوي ویتصدقون بفضول اموالهم د دوی سره زیاتې پیسې دي صدقه کوي زموږ سره پیسې نشته موږ صدقه په څه باندې وو دا نه غواړي چې د ده سره زیاتې پیسې دي دی په هغه باندې عیش و عشرت کوي زه نه لرم څه وکم نه د ده سره زیات مال دی په هغه باندې دی خریداري د جنت کوي د الله جل شانه په لاره کې صدقه کوي زه نه لرم څه وکمه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان بكل تسبيحة صدقه وكل تحميدة صدقه وكل تهليلة صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه تاسو به الله جل شانه د صدقې بل موقع او لار درکړی ده سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر دا هر کلمه چې ووایي الله پاک تا ته د صدقې او د خیرات ثواب درکړي دا کلمات یې ووایي دا د دې خلکو په منځ کې مسابقه وه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به بازار ته راووتی شاګردان به ورسره وه د بازار د دې سره به روان سو پر بل سر به راوګرځېدی بېرته به رالي خپل ځای ته یو چا ورته وویله یو شاګرد چې حضرت هره ورځ راوځې کومه سودا نه کوې بازار کې څه کوې چې ګرځې ول زه ډېره لو سودا کوم بازار کې ول کومه سودا کوې ول په بازار کې و مسلمانانو ته سلام کوم چې چاته ووایه السلام علیکم لس نیکي السلام علیکم ورحمت الله شل نیکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دیرش نیکي زما د تجارت و کاروبار دی دا دپاره راوځم دا دی ما او تا ته الله جل شانه بیا دا لس ورځې را نصیب کړلی دا هرې ورځې روژه د لوی اختر د دې اولو لسو ورځو چې تر اختر مخکې دې سبا شروع کیږي بیا وایم د هرې ورځې روژه د یوه کال د روژو ثواب لري د عرفات د ورځې روژه د 2 کالو ګناه معافوي د تیر کال او د روان کال او د هرې شپې عبادت هغه د لیلة القدر او شب قدر د عبادت ثواب لري څوک به زما سره دا وعده کوي په دې ناستو حاضرینو ملګري کې چې دا لس ورځې به موږ روژه هم نیسو او د شپې به کم از کم 4 رکعاته تهجد کوو هغه دې لاس پورته کړي ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله الله دې قبول کړي الله دې درته آسان کړي الله جل شانه توفیق درکړي همت وکړي په دې کې زما هیڅ فایده نشته دا ستاسو لپاره ده یوه روژه د یوه کال د روژو ثواب لري یوه کال د 12 میاشتو د روژو ثواب لري او یوه روژه د عرفات د 2 کالو ګناه معافوي او د هر شپې عبادت دا د 1000 میاشتو د عبادت څخه بهتره دی 1000 میاشتې 83 کاله کیږي د یوې شپې عبادت د 83 کالو د عبادت ثواب لري فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله جل شانه د کافرانو په باره کې فرمایي وایي د دې خلکو دا ظاهري سترګې سته د زړه سترګې اړندې دي د زړه سترګې اړندې دي ځکه دا خلک په خپل خیر و شر نه پوهېږي مسلمان ته الله جل شانه د زړه سترګې ورکړي دي مسلمان به په دې زړه په سترګو باندې هغه څه ویني کم څه چې ما او تا ته زما او ستا پاک رسول صلی الله علیه وسلم وایي